د زمرو وطن ټول د غزا دی د غوزنګو وطن ور په دنیا دی د میړنو وطن ستا هر دښته ګلزار ستا هر یو کلی د یار ستا د غزمت نور کو ډیر کتابې درولې ماشاءالله الحمدلله دا د کلمت سامان ثبتې ورته ونی ثبتې بیا بله کې ثبتې نسته هغه شی کار مبارکي درته وایم الله پاک دې ستړي خبرې ملګري سره ملګرو سره شای کې راولې دا بتې ورته ونیسه بتې دې ته راکړي چې ته ونیسه ماشاءالله ماشاءالله دا پکان دي نه دا دروازه دا چا ده دا دروازه دا چا دي دا یې څه وسوړه دا دروازه باندې دا د چا ده نه تسلیمې ده خپل خلاص وشوه صح نور موټر د مورینه شوړل لګیدل ان شاء الله پټرول پیدا شوی نور فروان هر څه هم چې څنګه دا طرف ته دا فوټو موټر ده د غزا دی د غوزنګو وطن ور په دنیا دی د میړنو وطن د عمر سالس غوند باتور مسکن دی د تاریخ سا شخصیت د منصور مسکن دی د جلال حقانی یو امپراتور مسکن دی د ننګونو وطن د سیاده د زمرو وطن ټول د غزا دی د غوزنګو وطن ور په دنیا دی د میړنو وطن د سیاده نږدې دی ورته انشاءالله لکه آیه انشاءالله داسې خېږي په دې خاطر بس هغه مسایل خوځېدل څنګه مزاین فضیل نه پوری نو مولل کا په دې څنډه وخېږي لکه انشاءالله رضان نه ذاته صحیح کار الله اکبر خپام لرنه پکار لشرق او غرب د امت د غیرتونو وطن د سیاده د زمرو وطن ټول د غزا دی د غوزنګو وطن ور په دنیا دی د میړنو وطن د سیاده د زمرو وطن ټول د غزا دی د غوزنګو وطن ور په دنیا دی د میړنو وطن بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. تاسو ملي راپور ګورئ او زه محمد عمران بهادر مو کوربتوب کوم. قدرمن لیدونکو هغه چې وایي ټیټ مې مه ګڼه غورځنګ راباندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. قدرمن لیدونکو دا بیت مې په دې خاطر وویل چې په دې وروستیو کې پاکستان هیواد د افغانستان په مختلفو سیمو باندې بریدونه وکړل او افغان خاوره یې تر خپلو بریدونو لاندې ونیوله او همدارنګه افغانانو هغه ځواب ورکوونکی برید چې د پاکستان پر پوستو او همدارنګه د ډیورنډ فرضي کرښې شاوخوا یې وکړل او د افغانستان د دفاع په موخه د افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ ولاړ دي تر څو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. دا چې هیوادوال په دې اړه کوم نظر لري، کوم د ځان سره کوم نظریات لري او امنیتي ځواکونو ته کوم پیغام لري، هیوادوال ته کوم پیغام لري، موږ یې په دې ملي راپور کې تر تاسو پورې درسوو. خو هیله مو دا ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. دوست پر سر اچوو تل د ګلونو امیل د خیالونو وطن سیاده د زمرو وطن.
سلام علیکم حاجی صاحب. سلام علیکم برادر، خوب حاجی صاحب است؟ خوب صحتون هستی؟ خوب است؟ بخیر جانتان جور هستی؟ است؟ خانه شما خیرتی خوب است؟ است؟ صحتون خوب خدا است؟ کنه جای صحتمند باشه حاجی صاحب. قربانتون. نام سلامت زیبای باشید. شما حاجی صاحب؟ نام من صاحب عبدالجلیل است، باشنده ولایت کابل، نایه 11. بسیار خوب. فعلا در می پارک همونطور تشریف آوردیم. بسیار خوب حاجی صاحب. اگر بگوییم در عموم پاکستان چی میخواه از افغانستان؟ ما امیر میخواهیم از افغانای ما که به یاد خدا اشار شوند، فریب دشمنا را نخورند. ایران، پاکستان، روس، امریکا کل یا دشمنای دی وطن و ملک ماست. 45 سال پاکستانی خاک استفاده کرد، مردم ما را استفاده کرد، حزبای سیاسی را استفاده کرد. به خاطر از اینکه دشمن از این خاک است تباه کردی وطن ما را. و حالا دست دشمنی میزنه. انشالله هر اجنبی بیگانه که در وطن بیاید تجاوز کنه سرنگون میشه، چی که انگلیس ها بود، چی امریکایی ها بود، چی روس ها بود. انشالله که با قدرت خداوند، با امر خداوند در این خاک موفق نمیشن. خب این ملت بیچاره ما را می پاکستان تباه شده تباه کرد. وقت یک گپ دیگه که نیروهای امنیتی شب و روز در نگه داشتن و حفاظت از خاک دفاع میکنه. مردم افغانستان چی رقم باید نیروهای امنیتی خود حمایت کند تا دیگه بتانه که از وطن خود خوب دفاع کند؟ ما با هر قشر و قومی که هستیم از این خاک وطن ما دفاع میکنیم. چی هزاره است، چی ازبک است، چی ترکمن است، چی تاجیک است، چی افغان است. از ننگ ناموس ما تا آخرین قطره خون ما دفاع میکنیم. بسیار خوب حاجی صاحب، بسیار زیاد ممنون که به ما وقت دادی. خداوند اجر بده. تشکر. خداوند اجر بده. سلام حاجی صاحب. سلام علیکم. حاجی صاحب خوب خستی؟ شکر فضل خدا الحمد. نام زیبای شما حاجی صاحب؟ محمد امویون. چی نظر دارین که پاکستان از افغانستان چی میخواه و افغانا چقدر شهامت و باوقار؟ پاکستان 40 سال است که دشمن ماست. یک کار خوب به ما نکرده. چی را میبینه که تحمل کرده نمیتونه؟ والا افغانستان انشالله رو به بهبودی است، رو به پیشرفت است، کامیابی است انشالله به زور خدا. هر چه که شیطانیت ما خالفت کنه به زور الله جای نمیگیره. انشالله ما پیروزی است به او خاطر دیگه ندارن. امی شهامت نیروهای امنیتی را چی رقم میبینی و چقدر خوش میشی که از وطن خود به اینی قدر شجاعت دفاع میکنن؟ الحمدلله خدا خیرشان بده، همیشه پیروز باشه. کمی خون ما کار هر تا برادر مجاهد ما باشه افغان، ما حاضر هستیم خون خود برش بدیم. تشکر حاجی صاحب، بسیار زیاد ممنون. زنده باشی. تشکر. زنده باشی. جوړ خیرات بخیر. دالته منځ کې ځکه بسیار ډیر وبخه. جوړ خیرات بخیر. دری میگم خوب بسیار خوب. بخیر است. خوب هستی؟ خیرت بخیر. نام زیبای شما؟ نظیر. جان. نام زیبای شما؟ ما ګل محمد. ګل محمد جان څنګه؟ شکر ده. ښه خیرات دی. که پایلتا څخه وکړو د وځوان په توګه د پاکستان دغه وروستي بریدونه چې په هیواد کې کوي او مختلفو برخو کې هیوادوال په شهادت ورسول، څه پیغام پاکستان ته لري او څه غواړي له موږ څخه؟ پاکستان ته خدا پیغام لرم. ډیر وخت پاکستان د موږ سره دغه جنگ او دغه وطن خراب کړی ډیر وخت کېږي، خو مجاهدینو ماشاءالله دا وړي دا جواب ورکړي چې دوی ته داسې انشاءالله ډیر تلفات رسولي دي. خدای د مجاهدین څخه موږ خوشحاله، خدای دې کامیاب لري، ژوندي دي، وطن لپاره تل په خدمت کې دي. رښتیا هم ډېره مننه. حاجی صاحب اگر شما بگوین که پاکستان در افغانستان چی را تحمل کرده نمیتونه، چی را دیده نمیتونه که اینی رقم کارا میکنه؟ او خو از این تقریبا از این 40 سالو که از این تادوش که مانده شده ایره به نظر میبینه که باید از زیر دستش باشه. این خب معلومدار به کل افغان هم هست و اشتباه میکنه. حمایت نیروهای امنیتی، ما شما باید نیروهای امنیتی را چی رقم یک حمایت کنیم، یک تشویق کنیم که اونا بگویا که نه ملت ما در پشت ما است، ما با شجاعت و بسیار با افتخار می جنگیم. والا این جواب دادن از یا این رقم جنگیدن از یا
ات معلوم میشه که ما هم باید به شوقی هستیم که اتونان در خانه ما نباشه همراهشان استاد هستیم. اگر بگویه که بیا نام شما چی بود؟ نظیر احمد جان که بیا که بریم به جنگ باز چی میگی بخیر؟ به مقابل پاکستان که در 40 سال تجاوز کرده ما که بچه 16 سالیم تیار است. خداوند اجر بده چی خدمت باشه قربانتان مزاحم شدم دیر مننه ورن کور خیر د عمر سالس غوند باتور مسکندې د تاریخ سا شخصیت د منصور حاجي صاحب محترم ستړی مشي ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړو ستاسو نوم مبارک خیر اوسئ ډیره مهرباني ستاسو هم د تاسو د کارمندانو د ټول تلویزیون ملي نه ډیره مننه د ما نوم حاجي عبدالله ده د دې کوڅه دغه سرک 32 په منځ کې نماینده یم د احمد مصطفی جومات هم نماینده یم په صفت د نماینده د خلکو د یو لطف چې ما سره کړی ده. حاجي صاحب که دا راته ووایي چې په دې وروستیو کې پاکستان حکومت د افغانستان په مختلفو ولایتونو او سیمو کې بمبارونه وکړل او هوایي حریم یې نقض کړ دوی له افغانستان څخه څه غواړي او افغانستان په اړه دوی څه معلومات لري دوی د افغانستان دغه مجاهد ملت له کارنامو څخه خبر نه دي که څه کیسه ده دوی خواستن داسې دا خو سابقه دښمني ده د پاکستان د موږ سره دوی خو د ټول پیږي په دې کې ټول دنیا پیږي چې ټول نړۍ د دوی له لاسه په تنګ ده ولې چې چېرته دهشتګرد ده د څه ګوندونه دي که اینو آن په نامه د دوی په کلي په وطن کې تربیه کېږي په اسلام آباد کې نمایندګان ناست دي نور د موږ وطن سره نور چې نه غواړي دغه شرعي حکومت دوی نه غواړي ولا د دوی غیر مشروع حکومت ده او د دوی په مقابل کې دا غواړي چې د وطن بیرته تباه سي خدای ناخواسته دا د موږ مجاهدینو شجاعت او کامیابی د دوی د منلو لوړ نه ده او موږ دا نه غواړو دا نه پرېږدو بیا هم نه پرېږدو چې روس او امریکا او انګلیس هم شکست ورکړی ده چې دا پاکستان خو الحمدلله هیڅ شی هم نشته او دا موږ د دې په مقابل کې درېږو د خپل مجاهدین د خپل ټول ولس دوی سره ولاړ ده د خپل حکومت سره د خپل د وطن سره رښتیا هم لکه څنګه چې په فرضي کرښه باندې جګړې وشوې د هغوی پوستې هم ونیوې خبر شوی به وي د افغانانو دغه روحیه او د خپل وطن سره مینه څه بیانوي دوی ته چې دوی له دې مینې او له دغه غیور څخه دوی باید څومره درس واخلي والا دوی خو په دې ښه پوهېږي چې دوی وایي چې موږ د اتم چښتن یو خو موږ د الله موږ سره ده د موږ الله موږ سره ده ولې چې د امریکا سره ډېر غټ قدرت و څلور ملکونه ورسره راغلی وو روسانو په وخت زه خپله مجاهد وم الحمدلله ډېر افتخار هم کوم او څوک چې مجاهد بد وایي په هغه باندې زه نالت وایم خو بیا هم هماغه مجاهدین یو بیا هم په هماغه غرونو کې چې ورته جګېږو بیا هم ورته مقابله کې درېږو انګلیسان چې زموږ نیکه او بابا او اجداد دا ازادي د استقلال د موږ د نیکه او اجداد موږ ته پاته ده موږ او تاسو باید څه وکړو تر څو امنیتي ځواکونه مو روحیه واخلي او هغه په تر هغه وخته چې پورې چې موږ هغه ځای ته ورسیږو یا هغه صحنې ته ورسیږي چې دوی هغه میدان فتح کړي اول خو دا د موږ مسلمانان یو ټول افغانستان ملت مسلمان ده الحمدلله سل په سله په دنیا کې داسې ملک نشته لکه افغانستان مسلمانان اول خو موږ دعا وکړو خپل لمونځ هغه فرض ادا کړو او دا خپل مجاهدینو ته دعا وکړو دا دعا دغه د سبب د کامیابی د مجاهدینو کېږي بلکې مجاهدین موږ نه کومک غواړي سر مال ورسره ودرېږو ولې چې هغه هم د موږ زمین دی هغه هم د موږ ورونه دي پردی پاکستانی نه ده خارجي نه ده د خارجیانو له لاسه د وطن در به اوس الحمدلله سل په سله که د موږ د خپل د مجاهدینو په لاس حکومت ده او د حکومت نه د امنیت نه موږ باید د منافقین لاس ونیسو خوله یې بنده کړو د تاسو نه ډېره مننه الله تاسو ته توفیق درکړي مننه کور ودان سیف الله بسمیل یم د کارتینو د اوسیدونکو ډېر ښه بسمیل صاحب که دا راته ووایي چې دغه تېره شپه هم د پاکستان په مقابل کې جنگ شروع شوی پاکستان په افغانستان باندې نن سهار بیا هم حمله کړې او زموږ معلوماتو له مخې 8 تنه هیوادوال په شهادت رسولي عام وګړي په شهادت رسولي او بمبارونه کوي مختلفو سیمو ته هوانونه رالیږي دوی څومره دغه نړیوالو اصولو په خلاف د همسایه‌توب اصول له منځه یوړل او څومره هغه نړیوال قوانین چې دي هغه یې له منځه وړل او د افغانستان په خاوره باندې یرغل وکړ
مننه. زمونږ خپل نظر دا دی چې افغانستان باندې اوس نه، یعنی چې افغانستان د تیر جمهوریت کې هم کونړ ته غوندي را لېږل، کله به چې د افغانستان میوې پخې شولې دوی به تورخم دروازه وتړله. مالي او ځاني زیانونه پاکستان موږ ته ډېر اړولي دي چې تر څو پاکستان شتون ولري نو دا یوازې نه افغانستان ته نه بلکې منځنۍ اسیا ته او ټول ایشیا دپاره یو که دې باندې هغه رانشي فشار رانشي د ملل متحد لخوا نه ټول منځنۍ اسیا ته ګواښ دی، پاکستان شتون ګواښ دی د ټول اسیا دپاره. نو افغانستان ټول عمر د پاکستان دپاره هغلته چې کوم مهاجر دي 40 سلنه پانګونه په پاکستان کې افغانانو کړې دی، فایده یا پاکستان ته رسیږي. نو پاکستان په میلیونونو ډالرو به پاکستان ته مفت روانه دی. دا د افغانستان د پاکستان لپاره ښېګړه دی. یعنی موږ هندوستان سره دوستي لرو خو مګر موږ اجازه نه ورکوو هندوستان ته چې زموږ خاوره د پاکستان په ضد وکاروي. او موږ دا نه هیڅ وخت دا نه دي غوښتلي چې موږ خاوره د بل ملک په ضد وکاریږي. موږ د خپلې خاورې نه دفاع کوو، د خپلو امنیتي سرتیرو تر څنګ ولاړ یو. موږ هیڅ وخت بل هیڅ مملکت ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوره د یو ګاونډي هیواد په هغه باندې وکاریږي، په ضد باندې دې وکاریږي، هغوی ته د خنډ جوړ شي موږ له طرفه، موږ همسایتوب دې ورسره خراب شي. موږ هر وخت دا هڅه کړې ده چې یو هر یو ګاونډي سره که پاکستان دی که ایران دی که تاجکستان دی چې یو ښې مثبت اړیکې ولرو. دا لکه څنګه چې تاسو وویل چې دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي، ورسره په څنګ کې د افغانستان دغه پرمختګونه نشي زغملی. زموږ هغه د قوت ټکی به څه وي تر څو د دغه فشارونو په قصه کې نه شو او خپل ملک او مملکت او د خپل هیواد په داسې توګه جوړ کړو چې نړۍ ته یو سمبول وي؟ والا موږ خو هر وخت ځوانان دا هڅه کوي او د ملي دفاع هم دا موږ کوم سرتیري چې کوم دي اوس امارات شتون لري الحمدلله په دې باندې موږ ویاړو او ټول ښه سپېڅلي ځوانان دي پکې. دوی دا غواړي چې موږ د هیواد په پښو ودرېږي، په رسمیت وپېژندل شي. نو دوی دا غواړي، دا خلک همسایګان دا غواړي چې دا باید په رسمیت ونه پېژندل شي. که په رسمیت وپېژندل شو نو دوی دا په پښو ودرېږي. نو لکه اوس الحمدلله موږ پیسه ډېره لوړه دی، د هر ملک نه لوړه دی، پاکستان نه لوړه دی، تاجکستان نه لوړه دی، ایران نه لوړه دی. همداسې موږ ډېر ښه هغه لرو. خو موږ دا لرو چې موږ دا غواړو چې موږ هیواد په پښو ودرېږي، هر همسایه سره، ټولې منځنۍ اسیا سره، ټولې ایشیا سره، بهرني هیوادونو سره، ټولو سره موږ یو ښه انپورټ ایکسپورټ ولرو، واردات صادرات ولرو. او آینده دپاره موږ ملک دغسې یو ملک اوسیږي چې د نورو اروپایي هیوادونو سره سیال اوسیږي. نو موږ چې کومه دی نو ګاونډي هیوادونو نه دا هیله لرو چې موږ په رسمیت وپېژني او موږ دې نه تهدیدوي، موږ دې نه په زموږ سیمې دي، زموږ مالي زیانونه دي او ځاني زیانونه دي موږ ته نه اړوي، دوی د توغندي نه راشړي. او په نړیوالو باندې دا غږ کوو موږ د دې میډیا له طریقه چې موږ د کومه کسان چې دي دا ور باندې غږ د نظامي خلق په د نړیوالو باندې بهرني هیوادونو سره کینی چې تر څو وکولی شي چې په پاکستان باندې په داسې نورو هیوادونو باندې چې څوک موږ ته ګواښ وي هغو باندې فشار راولي. پاکستان د نوره زموږ په ضد خپله خاوره نه کاروي، موږ دپاره د ستونزې نه جوړوي، موږ دپاره موږ ته د توغندي نه راشړي، موږ دغه غریب د خوار ملت د نوره نه ځپي او د ډېرې ښځې د بېوزلۍ او د کونډې په ټغر کېناستل، نور د دا خلک نه شیدانوي. بیا موږ هیله کوو د خلکو نه، زموږ خواست دا دی. اوس هم تورخم دروازه بنده ده. دلته د حسن ستوري شته جنت فدایان. السلام علیکم. ستړی مه شې ورور جوړې، خیرات دې په خیر ښه جوړې خیرات دې. مطالعه دې خلاص شوه که څنګه؟ مطالعه خو پای ته ورسېده. ښه ډېر ښه. موږ هم په ښه وخت کې راغلو. دا راته ووایه ورور چې نوم دې څه شی دی؟ نوم مې محمد یوسف ده. محمد یوسف. د کوم ولایت څخه یې؟ زه د کابل یم اوس اوسېدونکی. دا راته ووایه چې په دې وروستیو کې پاکستان هیواد هغه بریدونو څخه به خبر شوی وي چې پر افغانستان او پر افغان خاوره یې کوي. دوی ولې دغه کار کوي؟ په یقینا سره پاکستان هیواد خو هغه هیواد ده چې انګلیسو منځته راوستی ده
ګرچې د افغانستان خاوره تر اټکه پورې ده دا د هر افغان مسؤلیت او وجیبه ده چې د خپل خاورې نه وچ نه دفاع باید وکړي ځکه چې ګوره که پاکستان په اوس تیری نه چې په 40 کلو کې د ټول د افغانستان عامل بدبختي قتل و قتال شوی ده عامل سبب ټول پاکستان ده نو د هر افغان وظیفه دا ده نو چې که څوک په ټولنیزه کې که په رسنیو کې او که قلم په لاس باندې چې په هر لاس باندې باید موږ تر اټکه پورې کاول تر اخره پورې دا د هر افغان وظیفه ده تر اټکه پورې باید موږ خپل خاوره ته ونیسو په دې بریدونو باندې دا په دې باندې نه ختمیږي دا باید موږ افغانان لومړی باید اتفاق ولرو بعد د اتفاق نه موږ باید داسې یو سنجش وکړو چې موږ خپله قرباني د موږ ملت پکې ونیسي په تېره 40 کلونو کې بدبختي عامل د موږ ټوله قرباني جهالت ده که موږ قلم په لاس وای جهالت د موږ نه وای تر نن ورځې پورې پاکستاني الوتکې موږ په کابل باندې بمبار نه کوو نو هر افغان ناهیله دا لرمه چې لومړی ځان ثبات ته او پرمختګ ته خپل هیواد ته ژمن وساتي دوم تر اټکه پورې باید د هر افغان باید خپله خاوره ته نه بیرته وګرځي رښتیا هم لکه څرنګه چې افغان زړور امنیتي ځواکونو ځواب هم دوی ته ورکړو ډیورنډ فرضي کرښې شاوخوا او پوستې ونیولې تجهیزات یې حتی ترې ونیول دا څه بیانوي د افغانانو څومره شجاعت او مېړانه بیانوي افغانان تل په تاریخ کې خپله مېړانه ښودلې ده چې په هر کس په هر میدان کې هر افغان سره څوک جګړه کوي رامنځته کېږي که سیاست ډګري که غیر د سیاست ډګري خپل هغوی هغه شهامت غیرت عزت د خپل هیواد یې ساتلی ده تل په څېر باندې ولې موږ چې تل قرباني سوي یاستو د خپل سیاست د مشرانو قرباني سوي یاستو زه هیله لرم په دې خپلو مشرانو باندې او په کشرانو باندې ولا که هر څوک فقط موږ یو هیله دغه ده چې ټول افغانستان په یو غږ په یو هغه ولاړ دی چې عامل د سبب د موږ د ځوانانو د موږ د هیواد د موږ د کونډو میندو خویندو ټوله بدبختي د موږ پاکستان ده تر څو چې موږ دا ازغن تار چې فرضي کرښه دوی ګڼي او دوی رسمي بینالمللي کې د انګلیسو دوی رامنځته کړې ده داسې موږ در بین وینو په دې ځوانانو په دې مټ اتحاد اتفاق باندې په خپلو افغانانو باندې تر اټکه پورې خپله خاوره ونیسو ته هېڅ امکان نور نه لري و دا هغه ازغن تار ده چې څو یو افغان بچی وګړی ژوندی دا جنجال به تل موږ ته دوی راپېښ کړي او دا د انګلیسو یو استعمار پاتې ده موږ ته نام زیبای شما؟ محمد جواد هستم. بسیار خوب. جواد جان اگر به ما بگوین که در این روزهای اخیر پاکستان سر خاک افغانستان حمله کرد چی فکر میکنین چی نظر دارین که پاکستان از افغانستان چی میخواد؟ یک به نظر من گستاخی است که تعرض در خاک کشور همسایه بکنه. ملت افغانستان ملت غیوری است نباید هیچ کشوری حقی را نداره که سر مردم افغانستان تعرضی بکنه یا کدام حمله انجام بده و الحمدلله نیروهای امارت اسلامی افغانستان هم و جواب دندان شکن برشان دادن. انشالله که از این به بعد هم اگر هر کشوری چی پاکستان چی کشورهای دیگه اگر تعرضی بکنه در سر مردم افغانستان انشالله که جواب دندان شکن خواهیم داد. این حکومت به جوانای افغانستان ضرورت داره و باید هم که کوشش و تلاش خود بکنه. من زیاد در این موضوع یک گفتنی دارم. هر چیز در افغانستان آمده رفتنی است. اگر درد است، اگر رنج است، اگر مشکلات است، هر چی است یک روز میره. و من به یک از شعرهای مولانا میگن که ای ساربان غمگین مباش خوش روزگاری میرسد یا عمر غم سر میرسد یا غمگساری میرسد. ای ساربان آهستران قدری تحمل بیشتر این کشتی طوفان زده آخر کناری میرسد. انشالله همه چیز تیر میشه. افغانستان روزی یک افغانستان بسیار خوب یک کشوری میشه که ما متیقن هستم که از کشورهای همسایه بیاین اینجا توریست ها بیاین که فعلا هم الحمدلله میاین. بسیار زیبا است از لحاظ سیاحت. ما جایایی داریم مثلا گرزیوان میمنه، مثلا بدخشان، تخار، جایای دیدنی داریم. همین کابل هر جایی که بگوییم مثلا ما جایای خوب و دیدنی و هر چیز همه چیزا داریم. ولی الحمدلله از مشکلات امنیتی هم خیلی خوب هستیم. افغانستان کشوری است که در دنیا نظیر نداره. نه از لحاظ معادن که ما بسیار غنی هستیم و از لحاظ هر موضوعی که بگیم ما پیشرفت میتونیم بکنیم چون مردمای افغانستان از ذخایر مغزی خود اصلا استفاده نکردن مثل کشورهای دیگه و ما بسیار پر انرژی هستیم. ان شاء الله که امید
امید است که یک روزی خوبی در آینده داشته باشیم در این ملت در افغانستان. وقت یک گپ دیگه که چقدر تاریخ افغانستان که داره بسیار ملت با غیور داره، پاکستان چرا از این درس نمیگیره که افغان‌ها بسیار با شهامت است، اگر سر سنگم باشه شکست داده میتونه. و این موضوع چیز باشه، افغانستان تاریخ خدمات خیلی خوب داره. انگلیس را شکست دادیم به وزن به او دبدبه و کبکبه‌ای که داشتن، درست است، به او که میگفتن ابرقدرت دنیا در وقتش بود. انگلیس اینجا شکست خورد، شوروی اینجا شکست خورد، آمریکا هم شکست خورد. هر غولدری که بیای اینجا در زمین میخوره و میره. تو هنوز جوانای افغانستان تو هنوز نمورده که جدا از ملت، جدا از دولتش، ما خود ما غیور هستیم. انشالله که نمیمانیم هر کس بیاید تعرضی بکنه و الحمدلله دولت ما جواب دندان شکن در این مورد داده. تشکر. خوش شدیم. قربانتان. بخیر باشین. بیا رغونه غواړي دغه هیواد او ملت ښه پاملرنه پکار له شرق. قدرمن او درنو لیدونکو، تاسو ملي راپور ولید. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. تاسو کولی شئ د ملي رادیو ټلویزیون ټولې خپرونې پر ټولنیزو رسنیو وګورئ او وڅارئ، خوند ترې واخلئ. تر بل ملي راپور هم په پاک رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې او د ژوند نیکمرغه شېبې ولرئ. د میړنو وطن زړه د زیادې د زمرو وطن